افغانان ورونو په میدان وردګ او په نورو ولایتونو کې موږ رپورټونه لرو او بعضې ثبوتونه لرو چې طالبان بعضې طالبان د ټول طالبان نه ښیم زموږ ځوانانو افغانانو نوي هلکانو سره ډېر غلط برخود کوي زیاتی ورسره کوي ظلم ورسره کوي وهیه ویډیوګانې ترې ډکوي په رقم نو غواړي چې دغه ځوانان زموږ ایران یا ترکي ته وتښتي او د افغانستان تش ډاګه پاتې شي څه رقم چې په 6 نوي 9 کې دې ته پاتې وه زه یو خبره کوم چې زه هېڅکله چې زما هر چا سره مخالف وي که هغه د طالبانو د موجوده ادارې سره وي غیر طالب سره بل چا سره وي دشمن سره مې منفي تبلیغات زه نه کوم ما سره ثبوتونه شته دی چې هلکانو په میدان وردګ کې طالبانو اول ورته ویلي چې تاسې ښځو ته کتلي دي یو بانه په بله بانه هغه ځای هم موږ ته معلوم دی چې کوم دي کې دا کارونه شوي او بیا رانیولې ویډیوګانې ترې ډکې کړې ورته ویلې که سم ویلې نو تاسې په زور روانې ویډیو ډکه کړې چې ته ووایه چې ما دا جرم کړی بیا راغلي هغه بندیان کړي او بیا یې والي دي نو هغه به خپله د طالبانو ادارې او د هغې مسؤل به د هغې وګوري چې په میدان وردګ په کوم ځای کې دا کار شوی او په کوم ځایونو کې کېږي د خدای دپاره دا کارونه مه کوئ ولې دا ځوانان د افغانستان نه مجبوروئ چې لاړ شي دا 45 کاله وشو زموږ ځوانان چې مکتبونه وایي هغه خبره چې استعدادونه ورکړي دغه شان دي ستاسې په شان دي ډلې پرې راشي ورور هېڅ یې د وطن نه وشړي تاسې غواړئ چې تاسې له په 6 نوي 9 کې چې رقم افغانستان دشته وه او موټر پکې په لرو نه ښکاره کېدو غواړئ چې بیا هغه شان دي کارونه وکړئ نو موږ د طالبانو په موجوده ادارې باندې غږ کوو په ذبیح الله مجاهد یا نورو چارواکو باندې چې د خدای دپاره د دغه شان دي طالبانو مخه ونیسئ او مه دا مجبوروئ چې دغه ځوانان زموږ چې 15 کاله 14 کاله 13 کاله عمر وي هغه یو موبایل کې یو سندره راړولي یو بیرغ ورسره یو شی ورسره ته رانیسي صاحب مهربانه هغه وخت خپله په فیسبوک کې ته څه شی ګوري خو ته هم دغه فیسبوک ګوري هغه هم ګوري نو خدای ته وګوره دا مه کوئ بل په ننګرهار کې زه راپورټ لرم چې یو هلک دغه ملي بیرغ یو بیج دلته لګولی او طالب رانیولی دی والی دی څپېړې ته ایستلي دي زه ثبوت لرم د بغیر ثبوته خبرې نه کوم ولې زموږ ملي بیرغ دی دا خو د اسرائیلو بیرغ نه دی موږ تاسو ته ویل چې ستاسې بیرغ ته موږ احترام لرو خو ستاسې بیرغ د افغانانو کفن کېدی شي خو ملي بیرغ نشي کېدی ملي بیرغ هغه دی معلوم دی د افغانانو په سره دا د 15 زره طالبانو د تنظیم بیرغ دی د سپین بیرغ په کلمه په لیکلي موږ ته احترام لرو خو زموږ د افغانانو اصلي بیرغ چې دی دا دی او چې څوک دا درې رنګه میله بیرغ نه مني هغه موږ ته ازارستان والا او خراسان والا او دغه سپین بیرغ والا خلک موږ ټول یو رقم ته دي موږ په افغانانو کې بیا نه شمارو نو الله دې وکړي چې دا زما ویډیو مخکې شیر کړئ او چارواکو ته ورسوئ چې بیا داسې ظلمونه